سلامونه نیک هیلې. موږ تاسې په عام محضر کې په مجالس کو دا خبر موږ تاسې ډېر اورو چې ظاهرشاه د کار دوره نه وه. ظاهرشاه ډېر وخت په عیاشي تېر کړی دی. ظاهرشاه خدمت نه دی کړی. آیا په رښتیا هم همداسې ده؟ ظاهرشاه چې کوم کارونه کړي د اصلاحاتو په باره کې د اصلاحاتو لپاره هغه ډېر بېساري دي. ظاهرشاه د افغانستان د معاصر حکومت ډبره کېښودله. دا چې ظاهرشاه څنګه کارونه کړي دي او څومره کړي دي په کوم انداز یې کړي دي نن په دې هکله خبرې کوو. ظاهرشاه د چا زوی و؟ د محمد نادرشاه زوی و. محمد نادرشاه په باره کې موږ تاسې مخکې خبرې کړې چې محمد نادرشاه د حبیبي په لیسه کې یو فنکشن و یا یوه غونډه وه چې دی ورغلی نو دی په هغه وخت کې څنګه سو؟ ترور سو. غلطه چا ترور کړ؟ یو هزاره ماشوم و، هغه متعلم و، هغه توپنچه ځان سره په ډېر مهارت نه نویستلې وه مکتب ته او ویویسته. کله چې محمد نادرشاه ترور سو ظاهرشاه 14 کاله عمر درلوده. 14 کاله. په 1933 کال کې دی د افغانستان رسمي پاچا سو. ولې دی نوی ځوان او د حکومت تجربه یې نه درلودله نو د ده تره محمد هاشم خان ده به د حکومت چارې مخ ته ورته وړلې تر هغو پورې چې ظاهرشاه د حبیبي لیسې نه فارغ، حبیبي لیسه همدارنګه استقلال لیسه، نو دا تعلیمات ده وکړل. دی په کومو ژبو باندې پوهېده؟ دی په پښتو، دري، فرانسوي، انګلیسي. ظاهرشاه په دې ژبه باندې هغه درلوده، خبرې کوی سوې او مجلسونه یې پرې کول. انګلیسي لږ کمزورې وه خو دومره ښه و چې خپل کار یې پرې کوو. کله چې ظاهرشاه له محمد هاشم خان نمزتي هغه که مشورې و شیان ورنه لرې که او ټول واک یې خپل ځان ته هغه که اولینه لویه جرګه یې راوبلله په 1949 کال کې. چېرته؟ په جلال آباد کې. د چی لپاره؟ جلال آباد کې د نقص کولو د څه شي؟ نقص کول او نفي کول د څه شي؟ د ډیورنډ فرضي کرښه. ده وویلې چې د ډیورنډ فرضي کرښه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د جبر، ستم او د فریب له مخې نه امضا سوې ده او دا نور موږ ته د مدار د اعتبار او د حیثیت د حقوقي حیثیت او دا نور موږ نه منو. په 1949 کال کې 2 کاله د پاکستان له جوړېدو نه وروسته دا جرګه ده راوبلله. ظاهرشاه څه کړي دي؟ ډېر زیات خارجي سفرونه یې چېرته وکړل؟ پاکستان ته محدود، هند ته، مصر ته، ترکیې ته، روس ته، امریکا ته، برطانیې ته او همدارنګه ډېر زیات نور سفرونه یې کړي دي. ایران ته. د دې سفرونو نه د محمد ظاهرشاه د هغه مقصد دا و تر څو له خپلو اړیکو له مخې د افغانستان راتلونکی تضمین کړي، د افغانستان خارجي سیاست تضمین کړي، د افغانستان حالت کې تغییر راولي. چې د دې خارجي سفرونو غټه لاسته راوړنه دا وه چې ده څه وکړل؟ د افغانستان بانک چې موږ ورته وایو د افغانستان بانک تر دې مخکې که د نادرشاه دوره وه او که له هغه نه مخکې د حبیب الله خان دوره وه که له هغه نه مخکې د امان الله خان دوره وه د افغانستان د خلکو شتمني به په امانت ډول باندې لکه اسیټس دا به یو بل چا سره کېښودل کېدلی شوې یا هغه وخت کې به امانتونه ډېر زیات وي. پلاني امانت را سره دی، پلاني امانت را سره، پلاني امانت مې ورکړي. اولین وار د افغانستان په تاریخ کې د محمد ظاهرشاه په وخت کې افغانستان بانک ډبره کېښودل چې دلته ودانۍ جوړه کړه. ورسره د افغان ملي بانک په نامه افغان ملي بانک او ورسره پښتني بانک. دې بانکونو ودانۍ هم جوړه چې د زابلي په نامه باندې هغه د بانک طرح هغه جوړه کړله او د عصري بانکوالۍ خدمات د ظاهرشاه په دور کې شروع شول. تر ټولو مهم خدمت دا ده
د مالیې وزارت ودانۍ، د مخابراتو وزارت ودانۍ، د سیلو چې اوس موږ تاسې وینو د سیلو ودانۍ، د سینمای پامیر ودانۍ، او همدارنګه د کندهار هرات لویه لاره، کابل کندهار لویه لاره، کابل مزار لویه لاره، کابل جلال لویه لاره، بندونه کوم جوړ کړي دي. ظاهرشاه چې کوم خدمات موږ ته کړي دي هغه د افغانستان د اوسني معاصر تاریخ ابتدا او هغه موږ ته ظاهرشاه ایښې ده. ولې موږ چون په غوږ کې د معلومات رسني سوي نه وو، ډېر کم وسته یو 15 کاله کې خلک خبرې پرې کوي، خو پخواني خلک چون په خبر نه وو نو دوی به دا خبرې کولې. ظاهرشاه کار نه ده کړی، عیاشي یې ډېره کوله. بندونه یې کوم جوړ کړل؟ د مایپر بند د ظاهرشاه په وخت کې جوړ شوی دی 1945 کال کې، دقیق چې پاکستان جوړېده نو 2 کاله مخکې. د کجکي بند د په وخت کې جوړ شو. د هغه بند د هلمند د ګرشک کانالونه د په وخت کې جوړ شول. همدارنګه ډېر زیات نور بندونه دي. لویې لارې خو موږ تشریح کړې چې کومې جوړې کړې دي. سالنګونه د ده په وخت کې جوړ شول. همدارنګه ظاهرشاه څه وکړل؟ ظاهرشاه محمد ظاهرشاه افغانستان لپاره د معاصرې او مروجې چې په سیمو کې په همغه وخت کې کوم اردو شتون درلود د اردو جوړه کړه، منظمه اردو یې درلودله. دې اردو سکاټ درلوده، لوری درلوده، اوراګانې درلوده، بیمچل او بیمچلیاکې درلوده او هلیکاپټر درلودل، ترانسپورټي تیارې درلودې. دا چا ورکړل؟ دا دته روس ورکړل او امریکا ورکړل. د ظاهرشاه په وخت کې سړه جګړه په دنیا روانه وه. کوم شی به چې روس کومک کوو امریکا به هو هماغه شی بیرته ورکوو. د ظاهرشاه په وخت کې چې کومه بودیجه وه کلني ډول باندې هغه له 500 نه نیولې په ابتدایي ډول باندې تر 80 میلیون ډالر پورې د ټول کال دا بودیجه وه د حکومت. نو په دې کې تقریبا داسې وکړئ چې 50% بودیجه د ده له خارجي کومکونو وه چې یا به روس ته میلوله یا به امریکا ته میلوله، باقي مانده یې د خپل عوایدو. د ظاهرشاه په وخت کې کله چې اردو منظمه وه مامورین هم درلودل. څومره مامورین یې درلودل؟ تقریبا له 80,000 نه وخت په وخت دا ډېرېدل تر 110,000 پورې د مامورین وو. او اردو یې څومره وه؟ اردو یې تقریبا داسې ویل کېږي چې له 50,000 نیولې تر 115,000 پورې د ده اردو وه. ولې په دې کې هغه ریزرفي اردو هم درلود چې په کورونو به ناست وو. نو 1,00,000 دا و، 1,15,000 1,10,000 2,15,000 ته د معاش ورکاوه. په هغه وخت کې د معاش ورکاوه د یو منظم هغه ورته جوړ کړه. 12 وزارتونه د ده په وخت کې جوړ شول. تر ده مخکې وزارتونه کم وو. مثلا خارجي وزارت به و، د خارجي وزارت، داخلي وزارت، یو څو محدود 4-5 به نور وو. بانک به وخت کې مشهور وو چې بانکوالي خدمات یې شتون نه درلوده او خلکو به پیسې اخیستل. د ده په وخت کې 12 وزارتونه جوړ شول. 1970 کال پورې دا خبره 400 وزارتونو ته ورسېدله. دا یې زیات کړل. محمد ظاهرشاه د افغانستان راډیو په نامه باندې تاسیس تهداب کېښود. د افغانستان راډیو ده جوړه کړه. د افغانستان راډیو افغانستان چې ورته دا ده جوړه کړله. ظاهرشاه په مکتبونو ودانۍ جوړې کړې. ظاهرشاه د غټو شبخانو لکه علي آباد شبخانه چې کوم تعمیر شتون لري ظاهرشاه په وخت کې جوړ شو. د صحت لپاره یې کار کړی، د مکتبونو لپاره یې کار کړی، د تجارت لپاره یې کار وکړ. همدارنګه د صنعت لپاره کار کړی چې ډېرې غټې کارخانې د په وخت کې ګوره د بغلان د قندو فابریکه، د بغلان د قند فابریکه د ظاهرشاه په وخت کې جوړه شوې ده یا فابریکه، یا همدارنګه د نساجي فابریکه د ظاهرشاه په وخت کې جوړه شوې ده. په هرات کې فابریکې جوړې کړې، په جلال آباد کې جوړې کړې. ظاهرشاه ډېر زیات کار کړی ده ولې خلکو ته معلوم نه و. او ظاهرشاه کوم بل هغه چې درلود په ارګ کې دننه اصلاحات راوستل. په ارګ کې دننه چې اسلام خاني ماڼۍ
سلام خانې ماڼۍ ته د څوک دیوالونه یې ورته پراخ کړل او بعضې زینتي کارونه یې وکړل. سلام خانې ماڼۍ ده ترمیم کړله. همدارنګه د دلکشا ماڼۍ چې ده ده هغه کړله ترمیم کړله. همدارنګه دلکشا ماڼۍ ده ترمیم کړله. د حرګ محوطه یې غټه کړله، چمنونه یې پکې غټ کړل او نور محافظتي دیوالونه یې ورنه تاو کړل. همدارنګه د یو څو نور تالارونه د چا لپاره جوړ کړل، د میلمنو لپاره، د خارجي میلمنو لپاره تالارونه جوړ کړل، میلمستونونه یې پکې جوړ کړل چې هغه خارجي میلمانه به راتلل. په هغه وخت کې هوټلونه ډېر محدود وو، نو دوی د دولتي هغه نه په کتو سره هغوی لپاره تدابیر ونیول او د دې لپاره چې میلمانه یې په عزت کې خوندي وي او وساتل شي. همدارنګه له دې نه مخکې د ظاهرشاه له دورې نه مخکې چې کوم هغه د شتون درلود، اردو دا منظمه نه وه، شتون یې درلوده ولې غیر منظمه وه. یو هغوی لباس به د نظر د کنډکونو یا د ډلګۍ مشرانو په خوښه باندې جوړېدل، د چا به لمنې اوږدې وي، د چا به لنډې وي، چا به غټې موزې پښو کولې، چا به بیخي نه پښو کولې، چا به په څپلیو کې وو هغه اوږده اوږده انګریزي ټوپک به ظاهرشاه څه وکړل؟ ظاهرشاه د دې لپاره چې له اردو نه یې ډېر تکړه تکړه منصبان او دا خلک راواخیستل، د شاهي ګارد په نامه باندې د یو هغه جوړ کړ، یو کنډک جوړ کړ چې ابتدا کې 1000 نفر وو په دې کې، بیا وروسته دا 2000 نفرو ته زیات شول. شاهي ګارد وظیفه دا وه چې له پاچا نه ساتنه وکړي، پاچا له وزیرانو نه ساتنه وکړي، پاچا له معاونینو نه ساتنه وکړي، او همدارنګه د خارجي میلمنو د تګ و راتګ هغه دوی ته مسؤل او له هغو نه ساتنه وکړي. همدارنګه د محمد ظاهرشاه په وخت کې قانون تصویب شو چې د پارلمان لپاره لاره هواره کړه چې موږ تاسو کوم پارلمان درلود هغه تهداب او تیږه ظاهرشاهي کې وه. په پارلمان کې 2 جرګې وې چې یو ته هغه ویلې ولسي جرګه، بل ته یې مشرانو جرګه ویلې. دا نومونه حتی له هغه وخت نه جوړ شوي دي. په مشرانو جرګه کې 40 نفره وو، په ولسي جرګه کې 160 نفر وو. 200 نفره وکیلان د درلودل د پارلمان په نامه باندې. د سترې محکمې د تعمیر او ودانۍ او د سترې محکمې شتون د ظاهرشاه په وخت کې راغی. نو د ظاهرشاه یو ډېره ښه دوره وه. ظاهرشاه نه تنها دا چې د افغانستان 40 کلنه پاچاهۍ کې ټولو اقوامو ته د عزت په سترګه کتل، ټول اقوام یې د یو ملي چتر او ملي حاکمیت لاندې راټول کړي وو. ډېره د امن فضا وه، د صنعت او د کارخانو د تولید او د برق لپاره. خو یو شی هغه و دا و چې د افغانستان له 90 نه تر 90% خلک په اطرافو کې اوسېدل او هغه خدمات چې ده په عصري ډول باندې جوړول هغه خلکو ته نه محسوسېدل. 10% خلک په ښارونو کې لکه کابل او هرات او مزار او قندهار او جلاباد کې اوسېدل. نو خلک له دې نه چون ډېر زیات ریسرچ په دې باره کې نه و کړی، نو د ظاهرشاه ډېره ښه دوره وه. ظاهرشاه د افغانستان په معاصر پرمختګ کې ډېر مثبت او ډېر مهم رول درلوده. او ظاهرشاه نه وروسته چې کله د تره زوی محمد داود خان چې کله کودتا راغله، ولې هغه سپینه کودتا وه ښه ده چې مرګ امیر نه و پکې سوی، او بیا د پاچاهۍ په هغه باندې واوښته، په جمهوریت باندې واوښته. دا و د نن ورځې معلومات. که په دې هکله تاسو کوم نظر لرئ کولی شئ کمنټ لارې موږ سره شریک کړئ. ډېره مننه.